مو په سریلانکا کوم میچ ویلو د کرکټ ټول افغانان خفه وو زما پورې خو شکر الحمدلله چې داسې اتلان نصیر حق پرست ورور وي انشاءالله زموږ ساتي په خوله او په شونډو باندې به انشاءالله خوشحالي همیشه دپاره وي ځکه ده په فری بوکسینګ یعنې په ازاده لوبه کې افغانستان ته ویاړ او افتخار راوړه د فرانسه کې لوبه وګټله خو افرین شه د ده په مور او پلار شه افرین شه د ده په افغانیت شه افرین شه ویم چې دغه شانې بچی راوړی د مور او پلار ځکه دی د وطن درې رنګه ملي بیرغ سره څومره مینه لري او افسوس په هغه افغانانو باندې دی چې هغه په پېښور قصهخانۍ کې بیرغونه جوړ کړي او د افغانستان ملي بیرغه خوا کې خپل بیرغ پرې ولګوي د تنظیم افسوس په هغه افغانانو باندې دی چې هغه په کوټه کې د جوماتونو په سرونو لګېدلي بیرغونه راوړي د افغانستان ملي درې رنګه بې تاریخي بیرغه خوا کې او خپل بیرغ پرې ولګوي زما ورور هم دا دی زما افغان هم دا دی زما دوست هم دا دی څوک چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ نه مني ملي سرود نه مني دا شی نه مني افغانیت نه مني هغه زما هېڅکله ورور کېدلی شي اول در باندې د ویډیو ګورم چې دی د کوم ځای نه راغلی او څنګه یې دا لوبه ګټلې اول دا ویډیو ګورئ جان دیم و سر نثار و روز میدان تو وصف این افتخار جان من و جان The winner by unanimous decision, کوم کتر افغانان ورونو افرین شه د نر بچیا دی خو دی افغان خو دی د البانیا پاسپورټ لري نشنلټي د هغې ده او دی راځي دلته لوبه کوي دلته ملي بیرغ منی دی او دی په خپله خوله یعنې په خپله غاښونو کې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ دغه کوي او دنیا ته دا ښیي چې زما ملي بیرغ دا دی دې ته زه افغان ویم دې ته زه ورور ویم دې ته د زړه سر ویم افرین شه په تا او ستا په مور او پلار شه او بیا لوبه ګټي او دا لوبه دغه چې دی یعنې دا افغانستان ته ډالۍ کېږي ښه زه داسې خلکو سره ونه درېږم افغانان ورونو زه هغه خلک څه کومه چې زما بیرغ په ځمکه راغورځوي یا زما افغانیت نه مني یا زما ملي سرود نه مني یا نور شی نه مني دغې ته ویم ځوان افرین شه او د ده په مور او پلار شه او د ده په افغانیت شه د ده په انسانیت شه د ده وطن پرستۍ شه دا بعد افغانان د رضوان ماته لیکي چې ته قوم پرست زه قوم پرست نه یم وروره زه وطن پرست یم دغه شانې خلک زما ورور دي که هغه تاجک وي که ازبک وي که ترکمن وي که هغه هزاره وي که هغه کرکټ ګټي که فوټبال ګټي که کراټې ګټي که هغه بوکسینګ ګټي که هر شی ګټي افغانستان ته راوړي او افغانیت مني د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ مني او ملي سرود مني زما هغه ورور دی وروره زه په داسې ورونه څوک هم چې دا شی نه مني په الله سپارم ښه کمنټونه ولیکئ زنده